السلام علیکم پښتو شو چینل خبري ټولګي ته بیا هم ښه راغلاست. تر وروستیو سره پاتې شئ مهم او دقیق خبرونه واورئ. لومړی طالبانو په یوه تازه لیکنه کې حکومتي لوري ته سپارښتنې وکړې. د مسکو د غونډې وروسته طالبانو یوه اوږده لیکنه خپره کړې ده چې په کومه کې چې دوی خپل رسمي موافقه څرګندوي. په دې لیکنه کې د بین الافغاني خبرو په دوام ټینګار شوی دی او ویل شوي دي چې دوی په هر وخت کې په هر ځای کې د سولې د خبرو له لارې د افغانستان ستونزې د حل کولو ته تیار یو. په لیکنه کې وړاندې راځي چې د خبرو له لارې د افغانستان د مسلې د کولو قاطع او عملي لار د دوحې په توافقنامه باندې پوره عمل کوي او که دا توافقنامه عملي شي نو په افغانستان کې به هم نوره کومه ستونزه پاتې نشي. وسوال طالبانو په خپل دې لیکنه کې لیکلي دي چې د افغانستان مسله دوه برخې لري چې یو یې بهرنیان دي او بل یې دننه افغانان دي. دوی لیکلي دي چې د افغانستان د مسلې بهرنی اړخ تقریبا حل شوی دی او اوس صرف یوازې د پاتې ده چې دننه افغان اړخونه سره کینی او خبر سره حل کړو. دوی په دې لیکنه کې یو ځل بیا ویلي دي چې د بهر څخه راوړل شوي طرحې او پلانونه نه مني. په دې لیکنه کې اصلي اشاره دلته د دیموکراسۍ او نورو مسایلو وه. دوی لیکلي دي چې هر څه باندې چې د افغانان اتفاق وکړي هغه به مقبوله وي، خو وروسته دوی کاري چې افغان ملت به د خپل دین او رواج مخالف هیڅ شی هم ونه مني. دوهم مهم خبر داس دی په اساس پړاو کې د اجماع د لمنځه تلو مسؤل څوک دی. خبره داسې حال کې ده چې افغانستان په یو حساس پړاو کې قرار لري او تمه کېږي چې په دې وختونو کې د افغانستان د سرنوشت په هکله مهمې پریکړې وشي. د نن په هیواد کې موجوده ضعیف اجماع هم د لمنځه تلو په حال کې ده. تېره ورځ د هیواد ولسمشر محمد اشرف غني د کورنۍ چارو مسعود درانبي له دندې لرې کړ. دغه ګواښ کوونکی د دې سبب شو چې د پخلاینې د عالي شورا ډاکټر عبدالله غبرګون وښیي. اشرف غني په داسې حال کې مسعود درانبي له دندې لرې کړ چې د ولسي جرګې له لوري تایید رایه اخیستې وه او د بل لوري بیا د وزیر د ډاکټر عبدالله د وزیرانو څخه و، یعنې سهمي وزیر و. د عبدالله د غني د کړنه د هغه توافقنامه خلاف وبله چې د ده او غني ترمنځ شوې وه. د ویل چې پریکړه بدون د معقول سبب څخه شوې ده. عبدالله زیاته کړه چې پریکړه په بیړناک ډول شوې ده او د ده سره هیڅ مشوره هم نه ده شوې. د کورنۍ چارو د وزیر څخه خو د علیپور مسله راتزه شوې ده. علیپور چې یو یاغي هزاره واستوال دی، تېره ورځ د افغان پوځ یوه چورلکه پنهه کړه چې 9 تنه یې پکې په شهادت ورسول. د مسله د یوې خوا د علیپور په وړاندې غوسه راپروله او د بل لوري غني د ځینې هزاره او تاجک سیاستوالو سره په ټکر کې کړ. له بده مرغه ډیر هزاره سیاستوال چې پخواني جنګ سالاران دي د علیپور ملاتړ کوي. د غني دوهم مرستیال سرور دانش له هغو کسانو څخه دی چې په مستقیم ډول د افغان پوځیانو د قاتل علیپور ملاتړ کوي او د هغه ضمانت یې هم کړی و. اوس د یوې خوا په دې حساس وخت کې د افغان حکومت ټول اعتبار تر سوال لاندې دی او بل لوري څخه داخلي اجماع د یوه برخه سیاستوال د علیپور په مسله د غني سره د ټکر کېدو په حال کې دي. اوس پوښتنه دا ده چې د هر څه ولې په اوس وخت کې راپیښ شي. په داسې حال کې چې په شدید ډول داخلي اجماع ته اړتیا ده، ولې اوس د نسبي اجماع خطر متوجه کیږي. د یادونې وړ ده چې افغانستان حساس پړاو کې دی. هر ډول داخلي ګډوډۍ یا نه رضایتي به د طالبانو لوري غوښتل کیږي. دریم مهم خبره د سولې کوتره یعنې خلیلزاد نوی کال دی د سولې پیلامه شي. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمي خلیلزاد وایي چې نوی کال دی د افغانانو لپاره د سولې پیلامه شي ترڅو افغانان په یو خوندي چاپریال کې ژوند وکړي. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ځانګړی استازی زلمي خلیلزاد د نوي کال د مبارکۍ په مناسبت په ټویټ پیغامونو کې ټولو افغانانو ته د نوي کال مبارکي ورکړې ده. هغه زیاته کړې تمه لري چې د نوی کال په افغانستان کې د سولې او سوکالۍ کال وي او نور د جګړې ټغر ټول شي. خلیلزاد داسې مهال کې دغه څرګندونې کوي چې د افغان سولې په اړه د مسکو کنفرانس پای ته ورسېد او ټولو له سیاسي لارې د افغان جګړې پر ختمولو ټینګار وکړ او ټاکل شوي چې په راتلونکي میلادي میاشت کې د ترکیې کنفرانس هم ترسره شي. په دې کنفرانس کې هم پر افغان سوله او ثبات خبرې کیږي او د سولې او د جګړې په اړه به مهمې پریکړې هم ترسره شي. غني د سولې اصلي بیان نه پرې کوي.
اشرف غني د جګړې د دریدو لپاره له طالبانو تکراري غوښتنو په لړ کې یو ځل بیا پر دغې ډلې غږ وکړ چې خپله ناروا جګړه ودروي او د سولې غږ ته لبیک ووایي. نوموړي نن په آر کې په یوه جوړه شوې غونډه کې د خبرو پر مهال وویل چې طالبان په ویاړ په تیر یو کال کې د بهرنیو ځواکونو د نه وژلو خبره کوي، خو افغان ځواکونو پر وړاندې ناروا جګړه جاري ساتلې ده او هره ورځ لسګونه کسان ته مرګ ژوبله اړوي. د ده په خبره طالبان باید په دې ځان پوه کړي چې خپل ورور وژني او د خپلو ورونو پر وړاندې روانه جګړه باید پای ته ورسوي تر څو ټول افغانان ګډ او خوښ ژوند وکړي. هغه ټینګار کړی چې افغان حکومت د سولې ملاتړی دی او طالبانو ته پکار ده چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي او په دې توګه په هېواد کې د پدې په لاس روانه جګړې پای ته ورسوي. ولسمشر همداراز وویل چې افغان حکومت پیاوړی بهرنی پالیسي لري او له ټولو هیوادونو سره یې اړیکې پر دوه اړخیزو ګټو ولاړې دي او دغه هیواد د خپل موقعیت له امله دایمي دوست او دښمن نه لري. له همدې امله افغان حکومت باید خپلې اړیکې په سمه توګه مدیریت کړي. بایډن په خپل نوروزي پیغام کې څه وویل؟ د 14 میلادي کال د اوري میاشتې لومړۍ ورځ ده. دا ورځ د افغانستان په ګډون د منځنۍ اسیا او یو شمېر نورو هیوادونو کې په شانداره مراسمو سره لمانځل کیږي. د نوروز په مناسبت د امریکا ولسمشر جو بایډن په خپل پیغام کې ویلي سږ کال ډېره اړتیا لیدل کیده چې د نوروز پیغام او مبارکي ورکړم. د سپینې مړۍ یوه اعلامیه کې وایي بایډن ویل پسرلی حیات زیږوندوی کولو او تجدید سمبول پاتې شوی او د داسې رڼا ده چې د امریکا له خلکو نیولې منځنۍ اسیا، قفقاز، اروپا او نورو سیمو د خلکو زړونه ډکوي. هغه د سپینې مړۍ د وسین د دسترخوان یادونه وکړه چې د نوروز د ورځې په مناسبت سره پرې راټولیږي. بایډن ویل سږ کال زیاته اړتیا لیدل کیږي چې د دې ورځې پیغام ورکړو. وروستی مهم خبر په پردۍ جګړه کې ستړي امریکایان. یوې امریکایي خپرونې په خپل یوه راپور کې پر بایډن غږ کړی چې دغه دیموکا ده او افغان سرتیري له افغانستانه وباسي. د پولیټیکو انلاین په نوم د خپرونې ویلي چې زموږ سرتیري په پردۍ جګړه کې ستړي دي. که څه هم د بایډن په ګډون په کور دننه امریکا کې زیات سیاسیون او د سیمې په کچه زیات شمېر هیوادونو تر یوې مودې پورې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو پر پاتې کېدلو ټینګار کوي، خو یوې امریکایي خپرونې د امریکایي سرتیرو پاتې کېدلو ته غبرګون ښودلی او ویلي دي چې زموږ پوځیان په پردۍ جګړه کې ستړي دي. پولیټیک چې انلاین خپرونه د افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت په هکله یو مطلب نشر کړی چې افغانستان کې د خپل سرتیرو پر شتون غبرګون ښودلی دی. خپرونه لیکلي چې بایډن ته امریکایي سرتیرو فرصت په لاس ورغلی او دا فرصت باید له لاسه ورنه کړي او خپل سرتیري له افغانستانه وباسي. که غواړئ مهم په وخت دقیق خبرونه واورئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، ویډیو شیر او لایک کړئ. تر بیا ښه وخت.